السلام علیکم پښتو شو چینل ته بیا هم ښه راغلاست. نن ورځ خبري ټولګر سره واورئ. تاسو به د مهمو موضوعاتو څخه خبر اوسئ. لومړی عمران خان ته پر څه غیرت ورغلی. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان لا په ټول ژوند کې یوه د غیرت خبره کړې چې دا پر اختیا وي که دروغ. د یوه دوه مخې تش په نوم اسلامي هیواد لومړی وزیر صرف نن ځای خواخوږی معرفي کړ. عمران خان د خپلو خبرو په لړ کې له هند سره د سوداګریزو اړیکو د ښه کولو په هکله ویلي چې له هند سره زموږ سوداګریزې او نورې اړیکې عادي کول د کشمیر له خلکو سره خیانت دی او باید داسې ونه شي. د معلوماتو پر بنسټ عمران خان د خپل غیرت کولو یوه برخه کې د کابینې په یوه ناسته کې چې مشري یې کوله له هند سره د سوداګریزو اړیکو د ښه کولو په برخه کې کاغذونه رد کړي وو. خو داسې معلومیږي چې تر هر څه وړاندې پاکستان له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره زارۍ کولې. کله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا هم خرابې وي نو بیا پاکستان هند سره د نیت کارونو کول نور معلومات نشته. خو که پاکستان د کشمیر خلکو ته هم په کوم چل او فریب وي ځکه همدا د پاکستان اشاره ده. هغه ویل چې له هند سره ښې اړیکې موږ د یو نړیوال لوی مارکیټ سره نښلوي خو دا چاره نشو ترسره کولی. هغه د کشمیر مسله د فلسطین غوندې وبلله او ویل چې په کشمیر کې له کشمیریانو څخه په زور ځمکې نیول شوي دي. دوهم له فضل الرحمن بیا د افغانستان په هکله غږ شوی. د پاکستان د سیاسي ګوندونو مجموعه چې مشري مولانا فضل الرحمن کوي له دولته د افغانستان په هکله وضاحت غوښتی او ویلي دي چې د امریکایي اډو د جوړولو په هکله چې اوازې خپرې شوي باید معلومات ورکړي. مولانا فضل الرحمن چې تل په افغانستان کې د جګړې کولو پلوي کړی او د جګړې ته د جهاد مقدس نوم ورکړی یو ځل بیا د افغانستان په اړه خپله خوله خلاصه کړي. مولانا فضل الرحمن یوې غونډې ته وویل د رسمي حالات اندېښمن دي او باید موږ هم اندېښنه وکړو. پی ډي ایم یا د پاکستان د سیاسي ګوندونو ائتلاف له پاکستاني دولت غوښتي چې د یوې پارلماني ګډې غونډې په ترڅ کې د خپل هیواد دفاعي حالت، بهرنۍ پالیسي او له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته د حالاتو امریکایي اډو د جوړېدو په هکله د خپرو شویو اوازو په هکله معلومات وړاندې او سپینوی ورکړي. دا هم ویل چې د حکومت پر ضد به پراخې مظاهرې هم وکړي. امریکا دفاع وزارت موده مخکې ویل چې پاکستان ورته هوایي او ځمکني حریم په اختیار کې ورکړی تر څو د افغانستان پر ضد یې وکاروي چې وروسته دا خبر تر رسنیز کېدلو بریته د پنټاګون پاکستان له لوري رد او ګونګه شوه. خو رسنۍ ویلي داسې شواهد موجود دي چې پاکستان سره د 2.5 اربه ډالرو په بدل کې دا کار شوی. دریم مهم خبره هند او امریکا د افغان سولې په اړه غږیږي. د افغان سولې پروسې ځنډنې کېدو نه یوازې دا چې افغانان نور په تنګ کړي دي بلکې نړیوال هم نور ورته بې حوصلې دي او غواړي چې ژر تر ژره یوې پایلې ته ورسیږي. په دې لړ کې تازه هند او امریکا غواړي چې په دې تړاو خبرې وکړي څو نور دغه پروسه لنډه او مؤثره پیل او پای ته ورسیږي. د هندي رسنیو د راپور له مخې د هند په بهرنیو چارو وزیر چې شنکن په امریکا کې دی او هلته یې د دغه هیواد له بېلابېلو لوړپوړو چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. نوموړي د امریکا د دفاع وزیر سره هم کتلي دي او دوی ته یې واضح کړي چې هند په افغانستان کې اړیکې او ګټې لري او دغه ګټو د ساتنې غوښتنه کوي. نوموړي همداراز ډاډ ورکړ چې له افغان سولې سره همکاري دي او د هغو خبرو ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت سرسره کیږي. امریکایي لوري هم ویل چې د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو همکاري اړینه ده او څومره چې سیمه ییزه اجماع په دې تړاو پیاوړې کیږي دومره جګړې او تاوتریخوالی هم کمیدلی شي. بل خبر دا وړ د رسمي ګوند جوړېدلو لپاره ټاکل شوی. د شمالي وزیرستان څخه پاکستان د قومي اسامبلې غړي محسن داوړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له مخکښو مشرانو څخه دی چې د ګوند رسمي جوړېدو پریکړې کړي ډول شوي ده. د داوړ د خپلو خبرو په لړ کې د ګوند د نوم او تګلاره هکله ویل کار روان دی او ډېر ژر به نهایي شي. په خبره چې پی ټي ایم د دوی تحریک او دوی هیڅ کله ورسره لاره جدا نه کړي. د پی ټي ایم لپاره د دواړو د سیاست او خوښونې خبرو کې هغه ویل که څوک غواړي سیاست وکړي دوی تیار دي چې د ګوند غړیتوب ورکړي. داوړ ویل چې د علي وزیر په ګوند ګډون یې د پی ډي ایم مشرانو سره هم سلام مشورې کړي او ویلي چې څوک د پارلمان سیاست کول غواړي یا نه غواړي خبرې ترسره شوي. د پی ټي ایم مشرانو ویلي څوک چې سیاست خو غواړي د هر چا کار دی خو پی ټي ایم هم به غیر سیمې تحریک وي.
محسن داوړ د څرګندونې پر داسې مال کوي چې ورځنی وړاندې د محسن داوړ د یوې غونډې په ترڅ کې په طالبانو سخت انتقادونه وکړل او زیاته کړه تاسو د چا لپاره جنګیږئ. بل مهم او وروستی خبر رحمني موږ پرې نه ښودو خو دوی پرېښود د قیصر او رحمني سفرونه. ویل کېږي چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحمني د یو سفر په ترڅ کې چې د دلې په هکله رسمي څه نه دي ویلي پاکستان ته تللی او هلته یې شتون حتمي کړی، خو کله چې د پاکستان ولسي جرګې رئیس لپاره ونې انتظار ماته هم نیول کېدل او بیا د کابل راتلی نو الوتکه یې د کابل له هوایي ډګره ځواب کړه، خو د امیر رحمان رحماني الوتکې په بریالۍ توګه اسلام آباد کې ناسته وکړه. ویل کېږي چې رحماني سره په دې سفر کې نور مهم چارواکي هم ملتیا کوي چې هلته به له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره د ولسي جرګې رئیس او نورو سره وویني. امیر رحمان رحماني به اسلام آباد کې د پیکو په نورو اقتصادي غونډو کې ګډون وکړي او د دواړو هیوادونو د اقتصادي او پارلماني چارو په هکله به بحث او خبرې وکړي. د اسد قیصر سفر له یوې اونۍ لا هم اوږده موده د اسد قیصر سفر 2 میاشتې وړاندې و چمتووالی نیول کېده. په یو شمېر واټونو کې د پاکستان بیرغ او د قیصر انځورونه هم ځوړند شوي وو، خو کله چې اسد قیصر او ورسره پلاوی الوتکه د کابل هوایي ته ننوتله او غوښتل چې ناسته وکړي د کابل هوایي ډګر له لوري ورته د نه کېناستو کېدلو خبره ورکول چې بیرته مستقیما اسلام آباد ته ولاړه او ویل چې بل وخت د سفر وکړي. د دې قاضي په هکله چې تر اوسه دقیق معلومات نه دي وړاندې شوي، اما خلکو غبرګونونه درلودل، زیات شمېر یې د دولت دا کړنه وستایله او زیاته کړه چې پاکستانیان باید په شخصي روابطو چې رحماني راغوښتي و افغانستان ته خپل سفر ونه کړي. که غواړئ مهم وروستي خبرونه سره واورئ پښتو شو چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.